هر انسان دا غواړي چې بریالی شي، خو بریالیتوب یوازې د خوبونو په لیدلو نه ترلاسه کیږي. بریالیتوب ستاسو د سختو هڅو، مبارزې او ستاسو د زړه د ژورې پریکړې سره ترلاسه کیږي. په یاد ولرئ، ژوند د اسانتیاو نوم نه دی، ژوند د مبارزو او جګړو نوم دی. هغه څوک چې زغم، مثبت فکر او هڅې وکړي، هغه د بریا تاج په سر وي. آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو لوی انسانان هغه دي چې له سترو او لویو کړاوونو څخه تیر شوي دي؟ ستونزې داسې دي لکه اور چې څنګه یوه خامه خښته په یوې کلکې او پخې خښتې بدلوي، همداسې ستونزې هم انسان ته طاقت او ځواک ورکوي. که په ژوند کې امتحانونه نه وي، نو موږ بیا خپله وړتیا او خپل طاقت نشو پیژندلی. هر مشکل، هر ستونزه ستا د پرمختګ لپاره یوه زینه ده. په ژوند کې لوی هدف ټاکل. بریالي خلک تل لوی هدف لري. هغوی یوازې د یوې وړې بریا لپاره نه، بلکې د لوی بدلون لپاره ژوند کوي. که هدف مو لوی وي، نو ستاسو انرژي به هم لویه وي. ځان ته ووایه، زه یوازې د ژوند کولو لپاره نه یم پیدا شوی، زه د بریالیتوب لپاره پیدا شوی یم. ناکامي دا نه ده چې ته وښویېدې او وغورځېدې. ناکامي دا ده چې ته وښویېدې او وغورځېدې، خو بېرته د راپورته کېدو هڅه ونه کړې. ته باید هرې ناکامۍ ته په داسې نظر وګورې چې دا د ژوند یو پیغام دی ماته، چې ژوند تا ته دا ویل غواړي، که چېرته ته هدف ته رسېدل غواړې او په لاره کې درته مشکلات وي، نو ته باید په یوې نوې لاره هڅه وکړې. خپله لاره دې بدله کړه تر څو هدف ته ورسېږي. تاسو دا تل په یاد ولرئ چې لوی اتلان 100 ځله ناکام شوي دي، خو یوازې هغه کسان بریالي شوي دي چې ناکامۍ ته تسلیم شوي نه دي. توماس اډیسن دا د برېښنا د څراغ یعنې د برق اختراع کوونکی دی. نن د همدې له وجې دغه ټوله نړۍ روښانه وړه ده. ده په ماشومتوب کې ډېرې زیاتې جسمي ناروغۍ لرلې، چې همدغه ناروغیو له امله دا په زده کړو کې ډېر تنبل او ضعیف و. نو د دغه ضعیفیت له وجې خپل ښوونکي له ښوونځي څخه وشړل، خو د ده مور ده ته په کور کې زده کړه ورکوله. ده په ژوند کې له ډېرو سختیو، غربت او فقر سره مخ و. نو له همدې له وجې ده په ځوانۍ کې په اورګاډي کې ورځپاڼې خرڅولې، خو له ده سره یو لوړ فکر پیدا شو. ده د بدلون فکر پیدا کړ، چې له وجې د برق څراغ اختراع کړ. تاسو پوهیږئ چې دا د برق په اختراع کې څو ځله ناکام شو؟ تاسو فکر 100 ځل 200 ځل نه، دا د برق په اختراع کې 10,000 ځلې ناکام شو. ده به ویل چې زه ناکام شوی نه یم، بلکې ما زرګونه لارې پیدا کړي چې کار نه کوي. سټیو جابز چې د اپل کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی، ده په یو کمپنۍ کې کار کوو چې د هغه کمپنۍ لخوا له دندې څخه وویستل شو، خو دا له یو نوي فکر سره راستون شو او کار یې پیل کړ. نن موږ ګورو چې د اپل کمپنۍ هغه کمپنۍ ده چې د ټکنالوژي نړۍ د هغه په اختراعاتو ولاړه ده. معلومه دا شوله چې ځینې وخت ناکامي د نوي پیل دروازه وي. مثبت فکر. که ستاسو ذهن تل منفي وي، نو تاسو ته به هره یوه کوچنۍ ستونزه یو لوی غر ښکاري. خو که مثبت فکر ولرئ او مثبت فکر وکړئ، نو تر ټولو لوی طوفان به هم تاسو ته یوازې یو کوچنی امتحان ښکاري. مثبت فکر داسې دی لکه په توره تیاره کې یو روښانه څراغ. کریسټیانو رونالډو شاید تاسو ټول یې پیژنئ چې د فوټبال په نړۍ کې تر ټولو غوره لوبغاړی او د فوټبال د پاچا لقب یې هم اخیستی. ده په ژوند کې له ډېرو سختیو کړاوونو سره مبارزه کړې ده. په ماشومتوب کې له ډېر فقر او غربت سره مخ و. ده به حتی د فوټبال د لباس او توپ د اخیستو وس او توان نه درلود. دا 20 کلن و چې پلار یې له دغه دنیا څخه لاړ. مور یې په رسټورانټ او هوټل کې کار کوه تر څو خپل روزمره ژوند په مخ ته یوسي. خو ده ته دغه سختیو او کړاوونو ستونزو ماته ورنه کړه، خپل هدف یې پرې نه ښود تر هغې چې خپل ځان یې تر دغه مقامه راورسو. یعنې معلومه دا شوه چې سختي، مشکلات، ستونزې، خنډونه، ننګونې دا هیڅ یو هم نشي کولی چې ستا مخه ونیسي. دا هغه څه دي چې تا ته نور هم ځواک درکوي. د وخت مدیریت. هره ورځ، هره شیبه چې تاسو ضایع کړئ، د ژوند یوه برخه مو تللې ده. بریالي خلک خپل وخت لکه سره زر ساتي. هغوی پوهیږي چې وخت تر ټولو قیمتي شتمني ده. نو خپل ورځ داسې پلان کړئ چې هره شیبه یې ستاسو د بریا په لور وي. تصور وکړئ چې انسان دی چې هر وخت له مشکلاتو سره مخ کیږي. خلک پرې خاندي،
وخت سختې مشکلات ستونزې پر راغلي دي، پرله پسې ناکامیږي، خو هغه تسلیمیږي نه. هره ورځ ځان ته وایي چې زه به بریالی کېږم او په پای کې هغه د بریا په لوړ ځای کې ودرېږي. همدا کیسه ستاسو کیسه هم کېدلی شي، خو که چیرې تاسو له ستونزو سره مبارزه وکړئ. د بریالیتوب تر ټولو لوی راز دا دی چې له هڅو ستړی نه شئ. بریا د یوې ورځې کار نه دی، بلکې د دوامدارې هڅې نتیجه ده. هره ورځ لږه هڅه، هره ورځ یو قدم، خو بالاخره ته به د بریا تاج په سره وي. د خلکو سره ښې اړیکې او مرسته. هغه کسان چې یوازې ځان ته فکر کوي، خودخواه وي، زړه آرام نه لري. بریالي خلک تل نورو ته ګټه رسوي. هغوی ملګرتیاوې جوړوي، د خلکو سره مرسته کوي او د دې په بدله کې د زړه سکون او لوی بریاوې ترلاسه کوي. یاد ولرئ، کله چې تاسو د نورو ژوند بدل کړئ، نو الله ستاسو ژوند حتما بدلوي. بریالیتوب یوازې د پیسو یا مقام نوم نه دی، بلکې د روغ بدن او قوي ذهن نوم دی. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، ذهن مو د منفي فکرونو څخه وساتئ او د خوښۍ سرچینې په ژوند کې پیدا کړئ. بریالیتوب د قسمت لوبه نه ده، بلکې د قوي نیت، دوامداره هڅې، مثبت فکر او د الله په مرسته باور دی. دا په یاد ولرئ چې ستونزې هیڅ کله تاسو نشي ماتولی، ناکامي تاسو هیڅ کله شاته کولی نشي، خو یوازې څه چې تاسو شاته غورځولی شي او تاسو له خپل هدف او بریالیتوبه ستنوي، هغه یوازې تسلیمیدل دي. نو هیڅ کله باید ته تسلیم نشي. د ژوند طوفانونه به تیر شي، خو ستاسو صبر، هڅې او مثبت فکر به تاسو د بریاو لوړ ځایونو ته ورسوي. که ته هم غواړې چې بریالی شي، نن پریکړه وکړه، نن هڅه پیل کړه، نن ځان ته ووایه زه اتل یم، زه به بریالی کېږم.